د نشهیي توکو له کارولو او د لسګونو کسانو تر مرګ ژوبلې نن یکشنبه سهارمهال د هرات کندهار پر لویه لاره د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ یخچال سیمه کې د یوې زړه بوږنونکې ټرافیکي پیښې له کبله چې د یو موټر سایکل د تیلو ټانکر او یو 1580 ډوله مسافر وړونکي موټر ترمنځ وسوه. 21 تنه پکې مړه او تر 10 زیات پکې ټپیان سول. د دې پیښې له ټپیانو څخه 19 تنه تر تداوي لاندې دي او پاتې نور یې خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. د هلمند والي ویان د دې پیښې دلیل د موټر چلونکي بې احتیاطي او د نشهیي توکو کارول په ګوته کوي. دغه زخمیانو په وینا چې موږ ته خبره کړې ده هغه وایي چې دغه موټروان د بس موټروان البته هغه نشه کړې وه او د نشې په حالت کې و چې دغه غمجنه پیښه رامنځته شوه. ورته وخت کې د دغې پیښې قربانیان هم د پیښې پړه پر موټر چلونکي اچوي او وایي په موټر کې د سپرو سپرلیو د مخکني سیټونو سپرلۍ په ټولیز ډول په اور کې وسوځېدل چې د نارینهو په ګډون ښځې او ماشومان هم پکې شامل وه. دا زخمیان چې د هلمند ولایت د بیړنیو مرستو یا ایمرجنسي روغتون ته راانتقال شوي وه ویره او پر بدن زخمونه یې له ورایه ښکارېدل. دوی د سکون راډیو سره د خبرو پر مهال د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. جا به جا سوخت دیگه و یک نفرم بر نشدم نیست موتر پیشرو همین پیشرو دیگه تا که می خورد دیگه کلا از وش رفت دیگه آتش گرفت. یک همین قدیمه هسته یم کل جانی سوخته همین نصف اتوبوس همه سوخت 32 نفر دیگه لحظه وحشتناک بود. دیگر ما گناه چی بود؟ استاد بود با دست خود نرفت با دیگر دست رو به رو زد تکر کرد. د هرات کندهار پر لویه لاره دغه زړه بوږنونکې پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې پخوا تر دې هم پر یاده لاره ورته خونړۍ پیښې رامنځته شوي دي چې تر ډیره لامل د موټر چلونکو لخوا بې احتیاطي، د لویو لارو خرابوالی، د ټرافیکي قوانینو نه مراعتول او د موټر چلونکو له لوري د نشهیي توکو کارول په ګوته شوي دي. حافظ احمد نصرت، سکون راډیو.